السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول نوال خو د وړه اختر مبارکي ته اختر مبارک شه. تاسو مبارک شه. منندار ته وایي چې کوم نوم دی چې د کوم سره تعلق ساتي؟ زه ډوګر سیمې سره تعلق ساتم. کوم سوزای دی دلته په ټور باندې راغلی یم. د اختر ورځ دی، خوشحالي دی او ممزوی سامي بازار طرف ته روان یم. منندار ته وایي نوم دی څه دی؟ زما نوم ګل جانان دی. یوه پوښتنه کوم جواب به راکړي؟ ولې نه. موږ سره یوه ونه دی، هغه ونې لاندې 3 کسان ناست دي. یو ړوند دی، یو کوڼ دی، یو ګونګ دی. ونې نه الوره پرېوتو، اول به کوم یو کس؟ ړوند را پرېوتو. الوره پرېوتو. ګونګ به کسي، کوڼ به کسي، ړوند به کس. نو دا به ګونګ کس نه. ګونګ به څنګه کس؟ ګونګ به څنګه کس؟ هغه خو په سترګو نه دی ړوند که نه. هزار زره ته 5 روایت څه 2 پتري پردي پتري. 2 پتري پردي پتري، 2 پتري پردي پتري، 2 پتري پردي پتري. دا مال د مسافرانو راګوري، هغه د پاره څه میسج ورکړي؟ کوم مسافرانو ته بس د دواب ته کوم ته خدای خپل وطن کې نصیب وکړي. خدای په خپل وطن ته هغوی ته ثواب روان کړي. مسافري خو ډېر سخت شی دی که. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. ورونه ټول نوال خو د اختر مبارکي ته اختر مبارک شه. مبارک شه، تاسو مبارک شه. منندار ته وایي چې نوم د څه د کوم سره تعلق ساتي؟ زه د کور میجنسي او ستین اور سره تعلق لرم. څه نوم دی؟ ثواب الدین. ثواب الدین به یوه پوښتنه درنه کوم، جواب به راکړي. څه خبره والله تعلیم مشتانه او د سرم پړه غونته خبرې پښتنه وي، څه مشکل نشته. او ښه تیز باران دی او برانه کې ښه تیزه هوا هم چلیږي. ما ته د کوره ووتو، چتري رسره دي. چتري ماته شوله. ته وایې باران به په چا ورېږي؟ په ما به ورېږي که په تا به ورېږي؟ په دواړو به ورېږي. چتري خو چې ماته څنګه په دواړو ورېږي؟ چتري خو لوړه نو بس چتري باران به ورېږي نه، د خو ماته شوه. هم مهال د مسافرانو راګوري، هغو دپاره څه پیغام ورکوي؟ بس مسافر دپاره وایي شوې دا پیغام ده چې ښه وخت تېر شي. وایي شوې کور دپاره خپل ځان دپاره څه جوړ کړي. وایي شوې مرمل ته لوړ دی، وطن دپاره بچي پرېښي دي، هغه دپاره څه جوړ کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نوال ښه د وړوکی اختر مبارک شه. خدای مشه تاسو مبارک شه. مننه. درته وایي چې نوم د څه د کوم سره تعلق ساتي؟ زه ډوګر والا یم، پاڅه رحمان مې نوم دی سر. تعلیم نه کړی؟ نه سر. یوه پوښتنه کوم، جواب به راکړي. دار وکړو. موږ سره یوه ونه دی، هغه ونې لاندې 3 کسان ناست دي. یو کوڼ دی، یو ړوند دی، یو ګونګ دی. ونې نه الوره پرېوتو، اول به کوم یو کس؟ ټول به کس. ټول به څنګه کس دي که خېړون خساره نه کس؟ ړوند به نه کس یا نور به وایي، بس دای به وایي چې ومه لیدل. سوچ په وکړه. بطي په وکړه. ما سوچ په کړی دی چې غلط شول. غلط شولم بس دیدم نشم. ښه دا راته وایه چې په 1940 کې د پاکستان وزیر اعظم څوک و؟ قاید اعظم و، عمران خان و، بېنظیره وه یا نواز شریف و؟ څوک وه؟ قاید اعظم به. قاید اعظم و؟ ښه 5 ورته زر وایي چې 2 پتري پردي پتري. 2 پتري پردي پتري. ښه دا مهال د مسافرانو راګورې، هغو دپاره څه پیغام ورکوي؟ هغوی ته ټولو ته عید مبارک. ټولو مسافرانو ته مو سلام دی، سلام پاټ عید مبارک دی. و مو د دوی هر کالای که و دوی رانغلو، مو ډېر خفه شول چې دوی مسافران رانغلو. بس دا نصیب نه و، قسمت نه و، بیماري و حالاتو. ټولو ته د مو طرف اختر مبارک. که څه شعر ټپې هغه ورته ډلې که نه، دوی باندې به ډېر خوشحال شي. بس د مور طرفه ورته دعاوانې دي، د ټپې مپې یله بیا خفه کېږي، دعاوې ته اوس بیا ژاړي. مننه، شکریه. السلام علیکم. سلام. څه نوم دی؟ محمد ایوب. محمد ایوب. په ټول نوال خو د اختر مبارک شه. مبارک. کوم سره تعلق ساتي؟ بدامش. بدامش سره. یوه پوښتنه کوم، جواب به راکړي. ویلم. ما ته د کوره ووتو، بهار ښه تیز باران دی او بارانه کې چې کومه دی هوا هم دی. و موږ سره چتري رسره دي. چتري ماته شوه، باران به په چا وري؟ به مو د اوري په چا وري. که زه وایم چې باران تا به ورېږي، په ما به نه وري. همدغه کېدای نه شي. همدغه کېدای نه شي. ښه 5 ورته زر وایي چې 2 پتري پردي پتري. 2 پتري پردي نه شي یلی، هېڅ کیا نه شي یلی. ښه مسافران د ګورې څه میسج ورکوي؟ زموږ طرفه نه ټولو مسافرانو د اختر مبارک وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نوال خو د اختر مبارک شه. دی دې ماشه تاسو ټول د کلی. مننه. دا راته وایي چې نوم د څه د کوم سره تعلق ساتي؟ نوم مې محمد وسیم دی او ساده سره تعلق لرو. تعلیم نه کړی؟ جی وال. دلته کې څه دپاره راغلی؟ دلته راغلی و پیکنیک نه راغلی و، بس هسې وروتلی و ټور دی بس. یوه پوښتنه کوم، جواب به راکړي. زه به در باندې واچوم. هغه کوم شی دی چې په خپې شته دی، بیا هم په سر ګرځي. خپې شته د موږ سره سپږن. بس اوس ریډي شو. یوه پوښتنه کوم، جواب به راکړي. جی
انتهایی تیز باران دی او برانه کې هوا هم لګیږي ما او تو د کوره ووتو چتري رسره دي چتري ماته شوله دا وایي باران به په چا وري بارون به ادوه وري څنګه به په دوی وري ستر سره وي زند سره هم نو چتري لون ادوه به نه وري زه وایم په تو به ورېږي په ما به نه وري چتري وصلې ده نور څه وکړي چتري خو دوه کسونې که نه دوه کسونې چتري ماته شوه چتري ماته شوه باران به په تو ورېږي په ما به نه وري چتري د تو وه خبرې ده پنځه ورې راته زر زر وایي شین سوچ سور سوچ شین سوچ سور سوچ شین سوچ سوچ السلام علیکم وعلیکم سلام څه نوم دی محمد نعیم محمد نعیم بھائی تعلیم نه کړی لږ غونډې مې کړی دی ډوګر سره تعلق ساتي ډوګر سره تعلق ساتي یوه پوښتنه کوم جواب وراکړي دوی خو وکړه په انسانانو کې هغه کوم یو انسان دی نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی هغه به ښځه وي که ښځه به وي ښځه انسان سوچ به وکړه کړی مې دی پنځه ورې ورته زر زر وایي څه دوه پتري پردي پتري 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 دوه پتري پنځم په راکړو دا شپږم ګوډ تالې ورته ووایو مننه شکریه و دا مهال د مسافرانو راګوري هغو دپاره څه پیغام ورکوي یاره هغو دپاره د مو سپیشل پیغام دی چې بس هغو د زړونه تاګ نه کړي او د مو طرفه ډېر سلامونه دي هغو دپاره السلام علیکم وعلیکم سلام وروره ټول نوال ښه د واړه اختر مبارکي ده ته اختر د مبارک شه ته هم مبارک شه مننه درته وایي چې نوم دی چې د کوم ځای سره تعلق ساتي شیر بابر د ستین سره متعلق دی درته وایي چې تعلیم نه کړی کړی مې دی څوره لسمه پورې ماشاءالله درته یوه پوښتنه درنه کوم هغې جواب وراکړه که زده مې دیر وکړه ما او تو د کوره بهر ووتو ښه تیز باران دی او برانه کې هوا هم چلیږي و مو سره چتري دی چتري ماته شوله نو ته وایې باران به په چا وري چتري ماته شوه باران به په چا وري پر دوه ورېږي نو دوه به وري ښه پنځه ورې ورته زر زر وایي څه دوه پتري پردي پتري دوه پتري پردي پتري دوه پتري پدري پتري مسافران د ګوري دا مال څه میسیج ورکوي ټولو مسافرو ته سپیشل سلام او عید مبارک لاکډاون کې کوي که کوم ځای کې عید مبارک وعلیکم السلام ښه جوړ وروره ټول نوال خو د وړوکی اختر مبارک شه ما ته هم مبارک شه وړوکی اختر درته وایي چې نوم دی چې د کوم ځای سره تعلق ساتي نوم رشید تعلق ملوک باز نه خپل ګوډي صاحب سره ساتوي نو نو کاروبار څه کوي کاروبار نه ډیلیوري دی کوي ښه درته وایه چې په انسانانو کې هغه کوم انسان دی چې نه د چا پلار دی نه د چا زوی هغه انسانانو هیڅ پلور دی نه چې زوی هغه مو عرب دی هغه بس انسان دی انسان دی مو الله تعالی دی پوه شوې پنځه ورې ورته زر زر وایي چې دوه پتري پردي پتري دوه پتري پردي پتري مسافران د دا مهال ګوري څه میسیج ورکوي میسیج به څه میسیج ورکوي بس الله تعالی باندې مهربان شي پوه شوې بس خپل کور بورد کوي السلام علیکم وعلیکم سلام ملګری ټول نوال ښه د واړه اختر مبارکي ته اختر د مبارک شه خیر وسه ته هم مبارک شه مننه درته وایي چې نوم دی چې د کوم ځای سره تعلق ساتي زه محمد نزال د سلطاني سره سلطاني سره درته وایي تعلیم نه کړی نه تعلیم هم نه کړی یوه پوښتنه کوم هغه جواب وراکړه ویلې نه ته یو مو سره یوه ونه دی هغه ونې لاندې درې کسان ناست دي یو ګونګ دی یو کوڼ دی یو ړوند دی ونې نه لورو پرېوتو اول به کوم یو کس اول به ګونګ کس دا راته وایه چې په 1940 کې د پاکستان وزیر اعظم چوک و بوټو و عمران خان و بېنظیر و نواز شریف و چوک و نواز شریف و نواز شریف السلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته وروره ټول نوال خو د اختر مبارکي در کوم اختر د مبارک شي ما تاسو ته ټولو ته مبارکي ده د اختر ټولو مسافران چې څوره دي ټولو ته اختر مبارکي هم په مینې دا پیغام ورته کوم الله دې روغ جوړ ساتي او موږ ټول د روغ جوړ غواړو مننه دا راته وایي چې نوم د کوم ځای سره تعلق ساتي ګل منما د ستین سره تعلق ساته یوه پوښتنه کوم جواب وراکړه انسانانو کې مو سره هغه کوم یو انسان دی چې نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی نو وراکه دوره سوچ کوم سوچ وکړه ډېر معمولي پوینټ دی څه وایم زه دې ته که abo څه وي نو والله که پوهېږو که حتی پنځه ورې ورته زر زر وایي چې دوه پتري پردي پتري دوه پتري پردي پتري دوه پتري پردي پتري
ښه دا مهال د مسافرانو وروڼه ګوري هغو دپاره څه پیغام ورکوي؟ مسافرانو ورونو ته مو دا پیغام دی چې خپل خو خوشحالۍ سره اختر تیر کړي، ښه په خوشحالۍ مینې محبت سره منو کړي، یو بل ته ښه صحیح دیرو ته مینې محبت سره تاګ راتاګ او کلي پله ښه غم غدمه کوي، خپل ځانونه ښه خوشحال وساتي چې چېرته سړی په کار دی څه وخت تېروي، ښه ټیټ وخت تیر کړي، زندګي ښه صحیح منو کړي. او ټولو ته د اختر مبارکي ډېره په مینې سره ورته اختر مبارکي چې کوم ځای کې مسافران دي. څه شعر ټاپوي هغه مو ته ډالۍ کړي؟ بس دا یو شعر دی چې نه غواړم خوندونه د نه غواړم مې د ځوانۍ عمره خو تېرېږم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول نوال خو د وړوکی اختر مبارک شه. د تاسې د مبارک. نه راته وایي چې نوم دې څه دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ نوم یې عصمت الله دی، خو جودارۍ سره تعلق ساتي. تعلیم دې کړی؟ تعلیم خو داسې نشته دی. ښه یوه پوښتنه کوم، هغې جواب راکړه. بلکل. مو سره دوه خرونه دي، په یو باندې مو چې کومه دی 60 کیلو ملوچ ایښي دي او په بل خره باندې مو 60 کیلو اوسپنه ایښي. ته ماته دا وایه چې کوم یو ښار به دروند دي، اوسپنې والا که ملوچ والا؟ اوسپنې والا به دروند وي، ملوچ والا به ولې دروند وي؟ اوسپنې والا به څنګه دروند؟ هغه باندې اوسپنه دی او په بل باندې سپک ملوچ دي. دا راته وایه چې په 1940 کې د پاکستان وزیر اعظم چوک و، قیداعظم و، عمران خان و، بوټو و، بېنظیر و، نواز شریف و، چوک و؟ یاره قیداعظم و. قیداعظم و؟ سوچ په وکړه. نو بس دا معلومات بیا ماته ځکه نشته، زما خپله ټول 60 کاله عمر دی، نه هغه دی ماته څه پاتې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټولو نوال ښه د وړکوټی اختر مبارک شه. خدای دې ماشه تاسې مبارک شه. تاسې مو ډېره ډېره شکریا ده کوو تاسې مو ته راغلو. مننه. درته وایي چې نوم دې څه دی، کوم دې سره تعلق ساتي؟ زه د ډوګر والا یم، محمد رئیس مې نوم دی. مو د ډوګر بازار ته نن راغلي وو، مو د مسافرانو دپاره یو پروګرام جوړ کړی دی، هغه کې د یوه پوښتنه کوم، جواب به راکړي. هو ولې نه؟ ما و تا د کوره ووتو، ښه تیز باران دی او هوا هم ورکې لګېږي، چتري راسره دي، چتري ماته شوله، نو باران به په چا ورېږي؟ نه باران به په مو ورېږي چې چتري ماته شوله، خو بس باران به په مو ورېږي که نه. که زه وایم چې باران به په تا ورېږي، په ما به نه ورېږي؟ نه په ادوی به ورېږي، چې چتري ماته شوه خو په ادوی به ورېږي که نه. ها 15 ورته زر وایي چې 2 پتري پردي پتري. 2 پتري پردي پتري دا نشي ویلی. دا په شک وکیلی؟ نه نشي ویلی، دا نشي ویلی. مسافرانو راګوري هغو ته څه پیغام ورکړي؟ بس مسافرانو ته مو دا پیغام دی چې هغوی غریبان خو باندې وتی نشي، بس دلته ښه کلي وطن اختر دی، د دوی ډېر ډېر مبارک شه. بس د دوی سره انشاءالله مو غم کې مو سره شریک په مو غم دی، په دوی بیله نه دی. مننه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ټول نوال خو د اختر مبارک شه. خیر مبارک شه، تا د مبارک شه. درته وایي چې نوم دې څه دی او کوم دې سره تعلق ساتي؟ نوم سلیمان دی او جودارۍ سره تعلق ساتي. دلته کې څه دپاره راغلی؟ دلته ټور دپاره راغلی. ټور دپاره. نو یوه پوښتنه کوم، د هغې جواب راکړي. ولې به درنه ووایې؟ زموږ سره یوه ونه دی، هغه ونې لاندې 3 کسان ناست دي، یو کوڼ دی، یو ړوند دی، یو ګونګ دی. ونې نه لورو پرېوته، اول به کوم یو کس؟ اول به هغه ګونګ کس یې ګونګ به څنګه کوي؟ ګونګ یې وڅښي او د هغه ته به وایي ړونده. څه لوګره پرېوت؟ لوګره پرېوتو که هغه لوره. دا مهال د مسافرانو نه ګوري، هغو دپاره څه پیغام ورکړي؟ بس مسافرانو ته زموږ طرف نه دوا سلام لېږه بس. السلام علیکم مینوالو، څوره هم زما مینوال دي، څوره هم مسافرونه دي، ټولو نه اول مبارک شي. نن زه کوم پروګرام مو وکړو، دا پروګرام مو تاسو لیدلی دی، نه به تاسو ډېر خوند اخیستی. دا پروګرام چې کله مو واتساپ نمبر منشن کړو ویډیو کې، مو سره ډېرو مسافرو کومه دی هغه باندې میسیجونه وکړو، هغه مو ته خپل سوالونه وښیلو. چا چې مو سره په واتساپ باندې رابطه کړې دي هغه هم مو ډېره شکریا ادا کوو. او دا پروګرام چې کوم دا صرف مو د مسافرو دپاره کړی دی. یا نور داسې خلک چې په پاکستان کې دي، که هغه په افغانستان کې دي، که هغه په هرې خاورې باندې دي، د کوم پښتانه ورونه دي، دا پروګرام صرف مو هغو دپاره ارینج کړی. پروګرام کې څه داسې شان سوالونه وو، 4-5. ټولو نه اول سوال مو دا کړی و چې په انسانانو کې هغه کوم انسان دی چې نه د چا پلار دی او نه د چا زوی دی. ملګرو نه دا مو سره ښځه کیدلی شي، ښځه نه د چا پلار او نه د چا زوی کیدلی شي. بل مو دا سوال کړی و، زه یو ته د کوره ووتو بهر او چتري مو سره سره د ښه تیز باران دی او په هغه کې هوا هم چلیږي. نو چتري ماته شوله، نو باران به په چا ورېږي؟ نو چتري ماتې نه دا مقصد نه شو چې چتري ماته شوه، یا بد چتري مطلب ماته شوه، باران به په ما نه ورېږي، باران به په تا ورېږي. او بل کوېسچن مو دا کړی و چې یوه ونه دی، ونې لاندې 3 کسان ناست دي، یو ګونګ دی، یو کوڼ دی، یو ړوند دی. ونې نه الورو پرېوتو، اول به کوم یو کسي؟ نو چا ویل چې ګونګ به کسي، چا څه یلو، خو لیکن د الو مو سره ونه نه وي. او مو سره اخري څه بل کوېسچن مو کړی و چې مو سره 2 خرونه دي، په یو باندې مو 20 کیلو ملوچ ایښي دي، په بل باندې مو 20 کیلو اوسپنه ایښي دي. نو کوم یو به درونی؟ چا ویلو چې ملوچ،
چې ویلو چې اوسپنه خو د ګنددي تول څه کومه دی هغه موږ سره سیم ټو سیم د 20 کیلو ملوچ او 20 کیلو اوسپنه او په یو کوېسچن موبایل هم کړی جنرال نالج والا د په 1940 کې د پاکستان وزیر اعظم چوکو نو چې ویلو نواز شریف چې ویلو کې د اعظم په 1940 کې پاکستان نو آزاد شوی نو بیا به څه کومه دی دغه پاکستان وزیر اعظم به چېرته و نو امید لرم چې د ویډیو به ستاسو خوښه شوي او د ویډیو چې کومه پیج نه مو شیر شوی دی هغه د خپل د افیشل پیج د کفایت الله په نوم باندې چې کومه پاڼې دی هغه د سره ضرور لایک کړئ داسې ښکلې ویډیو به ستاسو ته میلاویږي او د ویډیو د سره مخکې شیر کو نو نور خلک هم دې نه خوند واخلي او څومره هم مستفرونه دي د ویډیو مو د هغو دپاره کړي دي نو مستفرو ته هم دا زموږ یو ریکویسټ دی چې د ویډیو د سره مخکې شیر کو تر بلې خپرونې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان